اکرام علي خیل وایي د سریلانکا خلاف 11 کسیز سکواډ جوړول راته ستونزمن دي. د کرکټ هندي مفسر ډیوینډر کومار افغانستان ته راځي. په پیل کې د افغان اتلانو کارنامې. نیوزیلینډ په 3 مشلاوریزه لوبه کې پاکستان په خپل کور کې مات کړ. په آی پی ایل کې په لوړ قیمت اخیستل شوی لوبغاړی په میچل سټارک بده ورځ. سلامونه ستړي مشئ هرکلی درته وایو. د افغانستان الف لوبډلې اوسنی لوبډل مشر اکرام علي خیل د سریلانکا الف لوبډلې خلاف د اعلان شوي سکواډ څخه خوښ دی او د ټولو لوبغاړو ستاینه کړې. اکرام علي خیل پرون له افغان کرکټ بورډ سره په یو مرکه کې ویلي چې موږ سره په لوبډله کې 14 غوره او بهترین لوبغاړي دي چې له منځه د 11 لوبغاړو انتخاب زما لپاره خورا سخت دی. ټاکل شوی د افغان ابدالیان به روانه ونې سریلانکا ته سفر وکړي او د روانې اپریل میاشتې په 28 نیټه به لومړۍ 500 اوریزه سیالۍ ترسره کړي. د یو ورځنیو لوبو په سکواډ کې ریاض حسن، عبدالمالک، زبید اکبري، شاهد کمال، بلال ترین، درویش رسولي، اکرام علي خیل، محمد اسحاق، ننګیال خروټی، فرمان الله صافی، قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر، سلیم صافی، عبدالرحمن، بلال سمیع شامل لوبغاړي دي. په افغانستان مین هندي مفسر ډیوینډر کومار افغانستان ته راځي. ډیوینډر به راتلونکي قشتېپې ټورنمنټ په لوبو تبصرې لپاره افغانستان ته راشي. نوموړي په خپله فیسبوک پاڼه افغانستان دویم کور یاد کړی. ویلي دي چې د قشتېپې جام شلاوریزو سیالیو ته زه هم خپل دویم کور افغانستان ته درځم. په دې هیله چې تاسې هم یادو سیالیو ته راشئ او په شریکه له کرکټه خوند واخلو او نړۍ ته به ښکاره کړو چې نور افغانستان د امن او خوندیتوب کور دی. کومار وروسته له هغې د افغانانو زړونه وګټل چې تیر شپږیزه لیګ په ترسره کېدو کې له 14 وروسته نور راغلي بهرني مفسرین دغه لیګ پرېښود، مګر کومار د لیګ تر وروستۍ لوبې افغانستان کې پاتې شو. د هغه دغې کړنې د ډیرو افغانانو زړونه ګټلي وه. په هند پریمیر لیګ کې د افغان اتلانو کارنامې. د نور راشد او مرزیاړون ګجرات ټایټانز د هندوستان پریمیر لیګ په 28مه لوبه کې پنجاب کینګز ته ماتې ورکړه. پنجاب لوبډلې په یاده سیالۍ کې لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکلو 16 اورونو کې یوازې 142 منډې جوړې کړې او د 143 منډو هدف یې ګجرات ته مخکې کېښود. په توپ اچونه کې افغان لوبغاړي خورا ښه وځلېد. راشد خان په 4 اورونو کې 15 منډې ورکړې او یو لوبغاړی وسوځوه. نور احمد 4 اورونو کې 20 منډې ورکړې، 2 لوبغاړي اوټ کړ او عظمت مرزي بیا 2 اورونو کې 14 منډې ورکړې او کومه وکټ یې وانخیسته. په ځواب کې ګجرات هدف د لوبې په وروستي اوور کې پوره کړ او پنجاب ته په 3 وکټو ماتې ورکړه. ګجرات په 8 لوبو کې د 8 پوینټونو سره د پوینټونو جدول په 8م مقام کې ځای لري. نیوزیلینډ په 3 مشلاوریزه لوبه کې پاکستان ته ماتې ورکړه. په سیالۍ کې پاکستان لومړی توپوهنه وکړه او په ټاکلو 16 اورونو کې 140 منډې جوړې کړې چې پکې ډېرې منډې شاداب خان 40 او بابر اعظم بیا 30 وکړې. نیوزیلینډ د پاکستان ټاکلی هدف د لوبې په 18 اور دویم توپ پوره کړ او پاکستان ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. مارک چپمن په 42 توپونو 8 ناسوځېدلې منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو. او وروستی خبر بیا دا چې په پیل کې په لوړ قیمت اخیستل شوي لوبغاړي میچل سټارک بده ورځ. نوموړي په روانې پیل سیالیو کې هیڅ ښه کارکردګي نه ده کړې. هغه د حیدرآباد خلاف په 4 اورونو کې 53 منډې ورکړې او هیڅ لوبغاړی نه ده سوځولی. د آر سی بي خلاف بیا په 4 اورونو کې 40 منډې ورکړي او کوم لوبغاړی نه ده سوځولی. د ډهلي خلاف بیا په 3 اورونو کې 25 منډې ورکړي، 2 لوبغاړي سوځولي. د چینای سوپر کینګز خلاف بیا په 3 اورونو کې 29 منډې ورکړي، کوم لوبغاړی نه ده سوځولی. د لکنو خلاف بیا په 4 اورونو کې 28 منډې ورکړي او 3 لوبغاړي سوځولي. د راجستان خلاف بیا په 4 اورونو کې 50 منډې ورکړي او هیڅ کومه وکټ نه ده اخیستې. نوموړي بیګا د آر سی بي خلاف په 3 اورونو کې 55 منډې ورکړي او یو لوبغاړی وسوځوه.